په ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ ماخذونه په ورډ کې ولیکئ. ماخذونه ډېر مهم دي، خاصتاً چې تاسو کله سیمینار لیکئ یا مونوګرافونه لیکئ یا کومه علمي مقاله او کتاب لیکئ، نو د تاسو لپاره ضرور ده چې د ماخذو په لیکلو باندې په مسلکي شکل باندې بلد وئ. د دې په خاطر باندې چې ماخذ ولیکل شي، په انګریزي کې ورته reference وایي چې دې ته مو پام وي. ریفرنس، نو ریفرنس یا ماخذ تاسو دغه د ورډ کې د ریفرنس په نوم باندې مشخص یو ځای لرئ، یو ټاب لرئ. په دې ټاب باندې به کلیک کوئ او دلته به راشئ انسرټ سایټیشن. په انسرټ سایټیشن کې تاسو دوه شیان لیدلی شئ: اډ پلیس هولډر. پلیس هولډر تاسو ته تنها یو بکس درکوي، او بل اډ نیو سورس دی. په اډ نیو سورس باندې به کلیک کوئ. په دې باندې چې کلیک کوئ دلته انتخابولی شئ چې سورس څه شی دی. کتاب غواړئ چې د ماخذ په حیث باندې ولیکئ، راپور دی، د ژورنال مقاله ده، د یو کتاب یو چپټر یا برخه ده، د کوم کنفرانس برخه ده. زه به په سټنډرډ شکل موږ د ژورنال مقالې لیکو. صحیح شو. بیا به راشئ ایډیټ ته. ایډیټ ته د اتور د مخې څخه یا لیکوال په دې کې به انتخاب کړئ. مثلا زه خپل لیکم خالد سید محمد نعیم. دا به چې ولیکئ اډ به ووایه. که چېرې تاسو نور نفر لرئ او هغو کې به اول لاست نیم یې ورکړئ، بیا به یې فرست نیم ورکړئ. دا هم چې ورکړل اوکې به کوئ. د دې نه وروسته مثلا ما یوه مقاله لیکلې ده په حسب باندې، حسب implementation in افغانستان. دا مقاله ما لیکلې ده په یوه ترکي ژورنال کې، نوم مې ټول د یاد سره وتلی، ترکیش ژورنال آف فود اینډ اګریکلچر دی فکر کوم. په دې ژورنال کې ده په 2015 په غالب ګمان، دقیق نه درته معلوم. مثلا صفحې دي د 20 نه تر 23 پورې. مثلا ولیم د کتاب چې د یو هغه ناشر یې چې دی فکر کوم 12 جلد دی، او ایشو یې مثلا فکر وکړه چې 2 ایشو ده که نه. دغه په شو آل بیبلوګرافي باندې به کلیک وکړئ. په دې کې تاسو ته نور معلومات هم رسي. مثلا که چېرې تاسو نه ډیټیل غواړئ خلک، میاشت د چاپ یې، دغه ورځ د چاپ یې، چا دا ایډیټ کړې ده د مقاله، پابلیشر یې څوک دی، او د دې نه اخواته پسې دغه سټنډرډ نمبر یا اس اس ان نمبر یې څه شی دی، په کوم وخت کې د انټرنیټ صفحه په کوم وخت کې تاسو دا لیدلې دی، په کومه ورځ، په کومه میاشت باندې. دا ټول معلومات تاسو د لپاره اچولی شي. د یوه بله خبره که چېرې تاسو د انټرنیټ نه شی راخیستی وي، تاسو کولی شئ تاسو یو آر ال نه یا هغه د انټرنیټ د صفحې ادرس ته واچوئ، او د اکثریت ژورنالو اوس ډي او آی نمبر یو لینک ورکوي د هرې مقالې دپاره چې د هغوی د طریقه تاسو کولی شئ هغه پیدا کړئ. نو ډي او آی به ورته انتخاب کړئ. نو دا چې کله دا شیان ولیکل، دغه مهم شیان یې تنها هغه ځایونه دي چې دغه ستوري لري، د سره ستوري، د ته پام وي دغه سره ستوري، په هغه د مؤلف نوم دی، د مقالې یا د کتاب نوم دی، د مقالې د ناشر یا د ژورنال نوم دی، د کال د چاپ یې دی، صفحه یې ده، او د هغو نه وراخواته جلد یې دی، او ایشو څومه شمېره ده. دا هم چې ور ولیکل په دې باندې به کلیک کوئ. نو تاسو دا اوس په دې ټکس کې وینئ چې مثلا د ریفرنس نه وروسته خالد دی، یعنې تخلص او دا هغه یې ورسره راغله. د نمونې په شکل دغه مې مقاله درته کار کړه. زه د نمونې په شکل باندې یو بل هم ورکړم. نو دله به راشئ ریفرنس باندې به کلیک وکړئ. ریفرنس ته چې راغلی به انسرټ سایټیشن پیدا کړئ. دا هم چې پیدا کړه تاسو اوس وینئ چې هغه مخکې مې چې سایټ کړله هغه دلته تیاره شته ده. که چېرې بیا ضرورت وي زه بیا استفاده کولی شم چې پرې کلیک کړئ مستقیم شي. موږ به اډ نیو سورس ووایو چې زه یو بل نمونه درته کار کوم. مثلا کتاب ورکوو. د کتاب زه به بیا دلې ورکړم خالد، او د مؤلف نوم به ورکړم سید محمد نعیم خالد. مثلا ما یو کتاب ولیکه د غذایي امنیت په باره کې، فود سکیوریټي. مثلا دا کتاب دی، د نشر کال یې چاپ نشو، البته 2020 کال یې وبوله، کابل، او پابلیشر یې مثلا ایکس وای زی وبوله. ماته معلوم نه دی چې چاته مې ورکړی و. او بل ایډیشن یې مثلا څوم د فارسي زبانو خبره څوم ویرایش یې دی یا څوم چاپ یې دی، نو دله ورته ویلی شئ چې مثلا دوم چاپ یې دی. دا هم چې انتخاب کړه، او په شو آل بیبلوګرافي د کتاب د مقالې سره ډېر تفاوت نه لري، مګر د ځینې شیان یې دي تاسو هغه کړلی شئ چې جلد یې، د جلد نمبر یې، لنډ ټایټل یې څه شی دی، دا شیان ټول معلومات ورکولی شئ. صحیح شو. نو دا به مو اوکې کړئ. نو تاسو وګورئ چې خالد 2015 او خالد 2020. اوس فکر وکړئ چې ټوله مقاله هم خلاصه کړې ده، تاسو په آخر کې غواړئ راپور یې واخلئ. نو بیا به راشئ په ریفرنس باندې به کلیک کړئ. ریفرنس ته چې راغلی دلې بیبلوګرافي وینئ. صحیح شو. په دې باندې به کلیک کړئ.
دلته تاسو اوس غواړئ چې بیبلګرافي واخلئ که ریفرنس واخلئ او ورک سایټ 3 رقمه باندې تاسو راخلاص موږ مثلا ریفرنس راخلو صحیح شو ریفرنس چې راغلو در مستقیم خالد سید محمد نعیم 2015 حساب امپلیمنټیشن ان افغانستان د ژورنال نوم دی والیم یې دی او د صفحو تعداد یې دی او دا بل د کتاب دی مثلا خالد SMNK 2020 فود سکیوریټي دوم ایډیشن کابل نو په دې رقم باندې تاسو کولای شئ چې ماخذونه په مایکروسافت ورډ کې ولیکئ البته د انګلیسي مقالو لپاره د دري لپاره تر اوسه پورې لږ مشکل لري فکر کوم لږ وخت باید واخلي مګر دا سټانډارد دی چې تاسو کولای شئ د انګلیسي ترکي روسي او د نورو ژبو لپاره د استفاده کوئ